السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو دوستانو زما چینل ټیکنیکل امید ته بخیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید. په دې نننۍ ویډیو کې زده کوو چې څنګه کولی شو خپل فیسبوک په هغه باندې پروفایل باندې لاک ولګو، ګارډ څنګه کولی شو چې ګارډ پرې آن کړو. نو راځو فیسبوک خلاصو، خپل اکاونټ خلاصو. نو چې کله مو اکاونټ خلاص کړو دوستانو، دلته په دې درې نښو باندې به کلیک وکړئ تاسو، او بیا به په خپل اکاونټ باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په اکاونټ باندې کلیک وکړ نو دلته درې نقطې دي، په دغه درې نقطو باندې به تاسو کلیک وکړئ. وګورئ دوستانو دلته د لاک پروفایل په نامه باندې آپشن دی، په دغه لاک پروفایل باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړ نو دلته لاندې په شنه پټه کې لاک یور پروفایل لیکل شوی دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو زمونږ پروفایل تاسو ګورئ چې لاک شوی دی، یو لاک یور پروفایل. نو بیا به په اوکې باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو ستاسو پروفایل به څنګه شي، لاک شي. نو چې کله پروفایل لاک شو نو هغه کسان چې ستاسو ملګري نه وي نشي کولی چې ستاسو معلومات وګوري یا ستاسو پوسټونه وګوري. او ګرانو دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې بیرته خپل پروفایل انلاک کړئ نو په همدغه ځای باندې به یو لاک یور پروفایل په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به انلاک په نامه باندې آپشن وي، په دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو ګورئ دلته انلاک یور پروفایل لیکل شوی دی په شنه پټه کې، بیا به په دې باندې کلیک وکړئ. نو زمونږ هغه پروفایل چې دی هغه به بیرته شي انلاک شي، یو انلاک یور پروفایل. نو په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو زمونږ پروفایل انلاک شو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، ستاسو د ګټې وړ ګرځېدلی وي. نو که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بیا د الله په امان.